سلامونه نیکې هیله ده چې ټول به روغ و جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ هر ورځ کوشش کوو چې داسې کورنۍ تاسو ته معرفي کړو چې د فقر او غربت اخري کچې ته رسېدلی وي. نو نن بیا داسې یو کورنۍ ته راغلي یو چې دغه ډېر زیات له ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. ویډیو را سره تر پایه وګورئ او دغه ویډیو شیر کړئ. خدایا ستا دی بندگان د بې وسه افغانان. درمنو لومړی دغه دروازه وګورئ، دا په دې حال دی. نو راځئ دغه کور لومړی ګورو. بې له تای بل څوک نشته چې پرې وکړي شفقت. خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت. دا شهید وطن، دا یتیم ملت. خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت. دا شهید وطن، دا یتیم ملت. خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت. خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت. ناوی ناسته وي بې غمه د خپل. السلام علیکم. څنګه یې مورې؟ ښه یې؟ ښه یې، شکر. خورې ته څنګه یې؟ ژوند زندګي څنګه تېروئ؟ ولا چې ژوند او زندګي مو همدغه شی دی چې دا 3 منه ورته مو خلکو سره دغه کړي، دا لیم سپینې کړي وي. جوار 3 منه یې راکړې، په هغې باندې ساغه شپه ورځ پخوو، نور هم چې شته وسه نه کېږي. نو بس دا بچیان په دغه یخنۍ او په دغه کې دغسې ساتو، نن کاري شته نن ښه شته دی. ملت خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت. خاوند د څه کار کوي؟ خاوند مې مخکې بس همدغه بټۍ کې مزدوري کوله، خلک یې بیا چولې. اوس دا یو اوس چې دا دغه شوی دی، نن کار شته دی، نې کسب شته دی، بس په کور ناست یم. نو تاسو دغه شپې ورځې څنګه تېروئ؟ دا ضرورت په څه توګه کوئ؟ بس دا ضرورت نو بس چې وسم هم نه کېږي، نه شپې چې شپې پوره کړو، وسم بیخي کېږي نه. نو چې دغه ماشومان تاسو نه څه غواړي، دې ته څنګه دا خوراک ورکوئ؟ دلته مې د جواري سپین کړي وو، هغه 3 هغې خلکو 3 منه جوار راکړه، هغه شپه ورځ پخوو. نوره مو هېڅ شته مو ورسره نه کېږي. او دا سترګې د څه تکلیف لري؟ دا سترګې مې بس زخمي شوې وه، خوږ شوې وه، بس خوږ شول هغه. هغې نه دې خوا بس وسه نه لرو، زموږ وسه نه کېږي چې دې ته زه ځان ته څه غم وکړم، دوا ورته وایم. وسه هم بیخي کېږي. ډاکټران راته وایي چې بس پیسې ضرورت دغه دی چې پیسې پیدا کړي، ځان ته دا سترګې غم دې وکړه. اوس مې سترګې بس په عذاب یم. ښه خورکې ته څه ویل غواړې؟ دا دغه دی چې ژمی راغی، زموږ کور کې څه نه لرو، پلار مې بېڅوکه دی، ورور مې مړ شو، رڼا ته یې راغی. او بس موږ مدرسو کې کارګان غواړي، موږ دې خپلو خویندو وروڼو ته یې راغی چې دې ته بس څه کوو. موږ چا سره سیالي نه شي دغه. افغانان بې له تای بل څوک نشته. خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې. هغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري څه ویل غواړي؟ څه هیله مو ده؟ څه غواړئ؟ موږ سره دا وکړي، بس موږ سره مرسته دې د خویندو وروڼو لپاره وکړي، د پلار څوکه دا شهید انشاءالله غږونه چې ستاسو غږ اوري حتما به تاسو سره مرسته وکړي. درمنو هېوادوالو، لومړی دغه کور تاسو خپله وګورئ. ژمی دی، بارانونه دي، دغه کوټه وګورئ لوڅه ده. راځئ لومړی دغه تشناب وګورئ، دا یې تشناب دی، دا په څه حال دی خپله وګورئ. سر یې لوڅ دی، که باران وشي نو دا ټول اوبه کوټې ته دننه کېږي. دا کوټه یې په دې حال دی، هلته شیشه نه لري، دروازه یې په دې حال دی، ماشومان یې واړه واړه دي.
قدرمنو هیوادوالو هیله کومه نور د ویلو څه نه دی تاسو خپله وکتل چې دوی له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی او د هغوی د فقر او غربت آخري کچې ته رسېدلی نو دوی ډېر زیات مشکلات لري هیله کوم د دغې کوچنی او ګلالۍ ماشوم لپاره مرسته وکړي وګورئ چې دا تاسو خپله ګورئ چې په څه حال دی دې فرش ته وګورئ دا په څه حال دی نو هیله کومه هیوادوالو چې مرسته وکړي او د دغوی ناهیلې کورنۍ په شونډو کې مسکا راولي که چیرې غواړئ مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا اویا 9 څلوېښت 283 د لیدو څخه مننه